د نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړی څو مهمو خبرونو ته ملي دفاع وزارت وايي د علیپور د وسلوالو پر ضد زموږ عملیات روان دي. ملي دفاع وزارت وايي په میدان وردګو کې د علیپور د غیر مسؤله وسلوالو پر ضد د دوی عملیات روان دي. ملي دفاع وزارت ویلي چې 13 ورځ هم په ځینو برخو کې د علیپور د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې، خو غیر مسؤله وسلوالو مقاومت نه دی کړی او پر شا تنبیدلې دي. دفاع وزارت وایي چې بېسوده ولسوالۍ ته لا ډېر نظامیان پر لاره دي او د دغه محلي زورواکي پر ضد به خپلو عملیاتو ته ادامه ورکوي. علیپور د میدان وردګ په بېسوده کې غیر مسؤل وسلوال دی چې د افغان حکومت پر ضد یې وسله پورته کړې ده او څو ورځې وړاندې کسانو د رهبري شوي توغندي پر مټ د افغان ځواکونو چورلکه ویشتلې ده. له نوموړي سره د دغه ډول وسلو موجودیت او د افغان ځواکونو پر وړاندې د مقاومت سخت غبرګونونه پارولي دي. بل خوا طالبانو امریکایانو ته د ورکم یوه طرحه سپارلې ده. د طالبانو د قطر دفتر ویاند ډاکټر نعیم په خپله یوه تازه مرکه کې ویلي دوی څه موده وړاندې امریکایانو ته د ورکم یوه طرحه سپارلې ده چې له مخې به یې دواړو لوري عملیات کموي او د جګړو په کچه کې به کموالی راځي. بلخوا د طالبانو مشرتابه ته نږدې سرچینو هم ویلي چې دوی د ورکم یوه طرحه امریکې ته سپارلې ده او په دوحه کې له زلمي خلیلزاد سره هم خبرې ورباندې شوي دي، خو تر دې دمه پرېکړې ته نه دي رسېدلې. هغه وایي له ورکم یې موخه دا ده چې د سولې لپاره مناسبه فضا رامنځته کړل شي. تر دې وړاندې هم امریکا ویلي و چې له طالبانو سره د یوې نوې ورځني ورکم یا ورباند پر رامنځته کېدو خبرې روانې دي. او د امریکا د دفاع وزیر وایي د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو نه ده. امریکا او افغان لوري پر سولې او روان تاوتریخوالي خبرې کړې دي. د ارګ له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غني په ارګ کې د امریکا د دفاع له وزیر لوید جیمز سټین سره کتلې دي. د پینټاګون مشر په دې لیدنه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د روانې جګړې د ختمولو غوښتونکي دي او د دې ملاتړ کوي چې دلته ډیپلوماټیکې هڅې ګټوره تمامې شي. اسټین وایي افغان جګړه یوازې د خبرو له لارې ختمېدلی شي او امریکا په دې برخه کې پوره همکاري کوي. لیدونکو دا د دې ګډه لاندې مهم خبرونه چې مو واورېدل، تر بیا ښې چارې لویه له مو مل.